صحیح ده. خلاص زه له تا سره اتفاق کوم، ته 12 امامه یې شی جی زه لپاره چنار یم. خلاص د زړه سره راځم او ته اتفاق کو، دا ټول مسلمانان دي راواخله، ما ته دا اوس اتفاق کو، زه له سبا نه وروسته دغه اختلافي مسائل پرېږدم. مسلمانانو راځه اتفاق کوي را سره، تیار دومره غیرت لري؟ څنګه اتفاق؟ ووایې چې غیرت در پکې شته که نه چې زه بیا خبره درته وکړم. هو کوو اتفاق کوو، وایه که شاب څنګه اتفاق؟ بابا عبدالرحمن صاحب تیار سي، عمر جان ابابیل جان ټول تیار سي. ته به داسې چل وکړې، داسې چل چې ته به سبا په باړه چنار کې به دا اعلان وکړې چې موږ به نور د رسول الله د صحابه وو که ښه خلق وو او یا که په دوی کې بد وو، د تاسو عقیده همدا ده، موږ په دې باندې کار نه لرو، په امهات المؤمنینو کار نه لرو. زه به دلته اعلان درته وکړم چې زه نور په شیو باندې کار نه لرم. تیار یې؟ دا خبره کاري صاحب دا چې ناممکنه ده که نه، دا اوس ته خپلو خلکو پرې بندولی شي ټولو. دا ناممکنه ده. نو خو دا ته یې ځان دې ملامت کړی ده یار، ته ما ته وایې ته دا کار ولې کوې یار، خو ته یې بند کړه چې زه دفاع ونه کړم یار. نو ګوره ټول خلک یو شی نه دي که نه ما و دې زړه سره وقربانه کړي سم. ته اوس تقیه دلته مه کوه، ته اوس تقیه دلته مه کوه. زه یاره داسې پوهېږم یو کار وکړي، یو کار ګوري 1200 مسلمانان یاست، زه له سبا نه وروسته دغه اختلافي مسائل پرېږدم. یو کس دې په دوی کې نرسې را دي چې دلته د باړه چنار ضمانت دې وکړي چې موږ نور د رسول الله د صحابه او د امهات المؤمنینو توهین نه کوو. خلاصه سوه خبر. زه له سبا نه وروسته بلکل په میډیا کې په دوی باندې یوه خبره لا نه کوم، خپل د دین خدمت مې کوم. نرانسی میدان ته د مناظرې په میدان کې هنر در پکې پیدا نه سو، په کتابي میدان کې هنر در پکې پیدا نه سو. دغه میدان ته مسلمانانو اوس ته شروع یې توهین کوي بس. دا توهین نه ده ودې زړه سره، دا توهین چیرې ده؟ خو اوس به ته نر یې ماشاءالله ووایې چې نور زه به په باړه چنار کې دا ټولو شی ورته وایم چې دا اعلان وکړي او ویډیو جوړه کړي چې نور به د رسول الله د صحابه او د رسول الله د امهات المؤمنینو توهین سپکاوی به نه کما سبا تاسو وی ګارانټي خلم دې زړه ګارانټي خلم چې نه پاسته ته ونه کوي توهین به نه کوي څه. یعنی ته د دې ضمانت اخلي او دلته به دا میډیا ته څومره شیګان چې راځي کنه ستاسو توهین نه دلته زه څه کوم نه. ته صدر لري کې نه لري یا ته صدر لري کې نه لري. دا ماشاءالله خو خیر سره د خبرې سره کو سید عمر جان بالکل هو ته په باړه چنار کې مسیر لري کې نه لري. بالکل لرم. ښه دغه مسیر ته به دې اوس میسیج وکړي چې ته به سبا فقط یوه دقیقه پیغام به نشر کړي چې ای د باړه چنار اهل تشیع د رسول الله د صحابه او د امهات المؤمنینو د رسول الله دا توهین او سپکاوی به نور بند کړي. نه به خیر ده مګه خبره بیا وشي. یو دقیقه چې دغه ویډیو په میډیا کې ما ولیدله، یا الله په ذات قسم همدغسې به راځم دلته به لایف درته نشر لایف درته چالو کوم، ویډیو به جوړوم چې نور ما دا خلق د ټول عمر دپاره پرېښودل. خو موږ ته به سټارټینګ وکړو که نه صحیح دی. خلاصه شو خبره. سبا تیار یې چې دا صدر صاحب ته دې ووایې یا د هغه صاحبانو ته ووایې چې نور به د رسول الله د صحابه او د امهات المؤمنینو توهین به نه کوئ. خلاص بس ته به خولې نه یوه غلطه خبره نه وباسې. ای د الله بنده زه څه درته وایم، صبر دا قرآن عظیم شان ده. مسلمانانو دا د موږ دا 1400 مسلمانان دلته یاسته، نور موږ دلته اوس جدي خبره کوو. د دې قرآن په رب مې دې قسم، د دې قرآن په رب که تاسو دا ویډیو په باړه چنار کې د تاسې مسیر او د تاسو اغاګانو نشر کړه چې د رسول الله د صحابه او امهات المؤمنینو توهین نور بند، کما د تاسو نوم په خوله باندې واخیستل، زه به بیا د عمر بچی نه یم، د تاسو نوم به زه په خوله باندې نه اخلم. ودې الله بنده شپه ورځ موږ چا مجبور کړلو؟ وا علي جان راځه اوس ما ته خبر، موږ چا مجبور کړلو؟ تاسو زه یو کال مخکې پیژندلم که نه مو پیژندلم؟ نه مو پیژندل. زه چا مجبور کړلم؟ اهل سنت چا مجبور کړل؟ خو د تاسو دا توهین او سپکاوي مجبور کړل چې میډیا ته راغله چې تا توهین نه کولی، تا سپکاوی نه کولی، تا د رسول الله د ناموس د امهات المؤمنینو د صحابو ای د الله بنده د تا د باړه چنار خلقو به د عایشې رضی الله عنها کسونه په میډیا کې نو راځوړند کړي، نو بیا ورباندې لیکلي چې دغسې کار بیا کول دغسې کار بیا کول د ابوبکر د عمر عکسونه به مو نه وځړند کړي، په سپي باندې به مو د ابوبکر د عمر نومونه نه وو لیکلي. دا تا کول که ما کول؟ غلط یې کړي. آی شاباس قربان دي سم افرین. اوس ته همدغسې غلطي ته غلط ووایې، فقط دا ویډیو دې نشر کړه او ورته ووایې چې که چا د رسول الله د صحابه و توهین او سپکاوی وکړل هغه نور د موږ شیه نه ده. زه به دلته د دې 1400 مسلمانانو په مخ کې به زه دا ویډیو درته نشر کړم چې ای مسلمانانو نور شیاو سره د ما بحث ختم شوه، خلاصه شوه خبره. بس مغوی به توهین نه کوي، ته بیا توهین نه کوي. تا ما ته اوس ضمانت راکړی ده، تا ما ته اوس ضمانت راکړی، اوس ته دې ته تیار یې چې په دې خپلو مشرانو ویډیو نشر کړي چې د خپلو ټولو شیو ته وایي چې د صحابه و توهین به نور نه کوي؟ تیار یاست؟ بس ته بیا دا خبره کوې ته به میډیا باندې توهین نه کوي. ای د الله بنده توهین څه کوي؟ زه د شایان نوم لا په خدای قسم که واخلمه. بس صحیح ده مرته به مونږ وګورو که نه د څومره پکې ته توهین نه کوې. تاسو وګورئ چې ستاسو د انجمن حسینیه مشر بس صحیح ده پوه شوم.
زه چې پوه شم خبرې ته زما اتفاق مسلمانانو دې دا یو کال کېږي چغې بغارې وږي چې دا قاري موږ نه پرېږدي راځه زه سبا ته پرېږدم سبا دې پرېږدم سبا ما ته دا قصه ختموو د دې 14 مسلمانانو په مخ کې دوی دې فیصله وکړي مسلمانانو زه دا فیصله سبا له دوی سره ختموم تیار یاست دا څومره دلته اغاګان ناس یاست مسلمانانو تیار یاست نه ختمه خلاص دا ټول خلق دې ته ټول شاهدي ووایاست سبا به دغه علي جان لاړ شي د دوی د اغاګانو او د انجمن مسیر نه به 1 دقیقه کلیف جوړ کړي په ویډیو کې او به وایي چې ای دې باړه چنار شیو نور به د رسول الله د صحابه او د امهات المؤمنین توهین نه کوي دا بنده کچا وکړل د هغه به نور شی نه وي زه به دلته د ټولو مسلمانانو په مخ کې قرآن کریم یې درته راواخیستل د الله بنده دې تا نوم لا ولاکه واخلمه توهین خلاصه کوي توهین خو تر اوسه موږ کړی نه دی خدای په فضل سره د تاسو نوم لا په خدای قسم کوه واخلمه نو رانسي تیار سي دې ځای راځي هر یو هغه مسیر چې مرادي را دي چې دلته نن اتفاق ورسره کوم خلاص سو خبر دغه هغه صاحب هم دلته ناسته علي جان هم دلته ناسته هر یو هغه چې راځي اتفاق وکړو خلاص سو خبر ته به د ما د پیغمبر د صحابه او توهین نه کوي د ما د پیغمبر د امهات المؤمنین او توهین بنه کوي زه نور پتا سو باندې کار نه لرم راسي نوران یاس غیرت در پکې سته راسي اما دا امکان نه لري چې تاسو به د ما د پیغمبر د صحابه او د امهات المؤمنین او توهین سپکاوي کې مو به خپل دین دفاع نه کوو دا امکان نه لري دا خوب مو وبوته وایاسته دا د موږ مسلمانان موږ ته ګوته نیسي او یا د دوی خلک موږ ته ګوته نیسي نن ګوري مسلمانانو دا کلیف در سره نشر کوي که چا ټیپ کړی دغه علي صاحب راغلل چې راسي تاسو ولې داسې کوئ راسي نور موږ په یو بل باندې کار نه لرو ما دوی ته وویل چې په باړه چنار کې دې راولاړ سي د دوی مسیران دې ویډیو جوړه کړي چې که چا له نن نه بعد صحابه او د امهات المؤمنین توهین وکړل دا شی نه ده دنه چې هر څه کوي هغه کوي دنه چې هر څه کوي هغه کوي د تا په عقاید او ذکر نه درلرم د تا عقاید مو مسلمانانو تخکر کړی لیکن لنن بعد صحابه او د امهات المؤمنین توهین چا وکړل نو هغه به د موږ شی نه وي دغه شی ویډیو جوړ کړي نو د دې په مقابل کې زه د موږ ملګری دوستان او به وایي چې نور موږ د خلک پرې خو د موږ د خلکو سره نه کار لرو نه د خلکو سره خبرې کوو او نه په دې خلکو باندې لکه څنګه چې نور خلک پرې کړي دوی ممداسه پرې نور کار ور باندې نه لرو خلاص اسانه خبر صحیح ساری صاحب ادوار طرفونه توحید کی کنه یو طرف نه کی یا لا بنده زه د اهل سنت والجماعت دا اوس درته وایم که څوک د قرآني نبوي اهل بیت توهین وکړي د قرآني نبوي اهل بیت توهین وکړي دا مسلمان نه ده ته ویلی شي چې څوک د صحابه او توهین وکړي دا مسلمان نه ده ویلی شي ویلی شي بس توهین به نه کوي د بل مذهب توهین به بالکل نه کوي مثلا سنی علي جان دا د علي بچی ده دا د علي بچی ده دا د علي حیدر بچی ده دا دی علي حیدر بچی ده ايه اهل سنت وایوي کڅوک دی علي دی حسن دی حسین دی فاطمه الزهراء رضوان الله عليهم توهین او سپکاوي کې دا مسلمان نه ده کڅوک تصدق کې دا له ایمان او له اسلام اخلاص ده دا دی علي بچی ده واری ورته دی علي دی بچی خبره لیکن اوس هو وایي چې څوک دی امهات المؤمنین او توهین کوي دی رسول الله دی صحابه او توهین کوي دا مسلمان نه ده وایي بالکل څوک توهین کوي خنه کوي که مسلمان نه ده اسلام خدا اجازه تو نه درکې کنه لکه بالکل تاسو خبره صحیح ده څوک توهین کوي کام تو طرفه کیږي ته هم نو طرفه ته پوهیږي چې ته دا اوسم تقیه را سره کوي دومره ظالمان یاست دومره منافقت کوي نه منافقت کوي زه ته صحیح خبره کوم ته دوا طرفه د مخلي هغه کیږي توهین کیږي په کار ده دوا طرفه نه پوښتنه ته مشر اهل سنت والا دوايا پوښتنه د توهین ما کوي ما مخکې څه چې څوک د اهل بیت او قرآني نبوي اهل بیت او توهین او سپکاوي کوي دا مسلمان نه ده چې څوک د ابوبکر او د عمر او د عائشه توهین کوي په خدای قسم داسې کافر ده لکه مودي سي کافر ده داسې کافر ده لکه بایدن سي کافر ده داسې کافر ده لکه دغه نتنیاهو سي کافر ده داسې کافر ده په خدای قسم لکه دغه څه شي نومېږي دا اوس ترامپ سي کافر ده چې هر څوک د ابوبکر د عمر د عائشه ام المؤمنین د حفصه ام المؤمنین توهین او سپکاوي کوي دا په خلاصو غوګونو واوري چې هر څوک وي که څوک د علي د حسن د حسین د فاطمه الزهراء توهین کوي دا مسلمان نه ده څوک چې د ابوبکر د عمر د عائشه د حفصه توهین کوي دا مسلمان نه ده دا داسې کافر ده لکه دا مودي سي کافر ده الله اکبر دا د حقیقي دین د منونکو خبره ده الحمدلله بس چې غلطه خبره کوي نه کافر ده دلاور سي شابس افرین خلاص شو خبر راځي اتفاق وکړه صحابه او تاسو جاری کای نه که کای اغنی بیا چوک کافر او مرتد نشي جوړیدا هغه دی ما په نس داسې کافر ده لکه مودي سي کافر ده هغه دی اسلام په نس باندې قران وایي دین وایي چې څوک صحابه او ته توهین سپکاوي کوي هغه کافر ده مسلمان نه ده هغه دی ما دین راځي بیا کافر مرتد کنه هغه که ارڅنګي هغه که ارڅنګي وګوري اي مسلمانانو دا دومره فسادګر خلق دي چې وسم دي ته نه د اتحاد رسول الله د عزت توهین نه لاس نه اخلي حقیقت ما علي جان یو ځل صبر
تاسو وګورئ د دغه خلقو هغه حقیقت ته وګورئ دوی خپله دې ته نه دي تیار چې د رسول الله د ناموس له توهین نه لاس واخلي نه دي تیار نیمه دي د رسول الله د صحابه له توهین نه لاس نه اخلي بیا ماته مه وایه چې تا په میډیا کې ولې اختلاف جوړ کړی ده بیا اهل سنت ته مه وایه چې تاسو ولې په شیعګانو باندې کار لرئ زه چې تر مرګه پورې ژوندی یم زه به د خپل پیغمبر د ناموس صحابه و دفاع کوم دا راباندې فرض ده چې کوم حقیقت کتابو کې لیکلي دغه علي جان ما چې کومه خبره ولا دغه علي سره یې وکړه دواړه په خپل منځ کې وکړي پوه یې کړه په دې خپله ژبه یې پوه کړه کاري صاحب محترم اول خو ټولو ته افغان صاحب ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم او بیا دغه ایډي پرایویټ شوی و په کویدم نه بیا بل کس راغلو هغه راته هغه کړه کاري صاحب زما چې کومې خبرې وې د اهل سنت کومې خبرې وې زموږ د علاقې نه کاري صاحب هغه خو تا ټوله وکړې دلوره وکړې که نه زه په خپله کسه یو بحیثیت یو منګل د هغې علاقې اوسېدونکی چې اوسه هلته پاتې کېږم زه دا په جار دلته په دې براډ کې دا اعلان کوم چې کوم سړی د اهل بیت کوم چې قرآني اهل بیت دي کوم چې نبوي اهل بیت دي کوم سړي که مخکې کړی دی توهین او که آینده دپاره توهین کې دي دغو خلکو هغه سړی داسې کافر دی لکه څنګه نتنیاهو باس علي زما خبرې ته غوږ ونیسه که نه چې زه تا پوه کړم باس علي په خپلې کورمیوالي ژبې کې زه تو ته وایم کوم سړي چې نن نه مخکې کوم سړي چې د نن نه وروسته کوم سړي چې په کوم حالات کې که هغه د نشې په حالات کې وي که په هر حالات کې وي چې د اهل بیتو توهین یې کړی وي که هغه یې مو پلور دی که هغه د مو نیکه دی که هغه زما ورور دی که هغه زما وراره دی که هغه هر څوک دی که هغه ملا دی که هغه امي دی هغه داسې کافر دی لکه څنګه مودي کافر دی خبرې ته غوږ ونیسه خو دا خبره نه دی دا خو ته اوس کسه ته خپله دغه ځای کې چې لکي کې ته نشې یلی ته اوس دا خبره وکړه چې کوم سړی صحاباو ته هغه کې توهین کې کوم سړی امهات المؤمنین ته توهین کې ته اوس داسې وایه چې هغه داسې کافر دی لکه څنګه چې مودي کافر دی ما قاری صاحب ته وویله که نه ما کوم څه کتابو کې لیکلي حقیقات دي هغه خو ویلی شي که نه هغه خو اسلامي یو بحث دی هغه ته ته بیا کافره نه شي ویلی دا کسه دا چې لوی شوه که نه زه تو ته وایم کسه زه تو ته کوم حقیقات ما بیا یې که نه من زه تو ته حقیقت یم که نه زه تو مخې ته نوت یم کسه زه منګال یم ته مو پېژنې زیترې سره تعلق لرم موسی هلته پاتې کېږم زه تو ته په دغه ځای کې په جار په قربانه ټول منګال مو پېژني کوم منګال کوم اهل سنت چې توهین وکړو د اهل بیتو هغه داسې کافر دی لکه څنګه نریندر مودي کافر دی لکه څنګه پوټین کافر دی لکه څنګه ټرمپ کافر دی د دغه نه پوسه کافر دی اوس ته لږ ځون کې همت پیدا کړه ته دا خبره وکړه که نه که هر چا د صحاباو توهین وکړو که هر چا د امهات المؤمنین د پیغمبر علیه السلام د خوږو بیبیانو توهین وکړو ته اوس داسې وایې چې هغه داسې کافر دی لکه څنګه چې نریندر مودي کافر دی لکه څنګه چې یو هندو کافر دی ته اوس داسې دا وایې بالکل سچو د اهل بیت توهین ورکو بالکل کافر دی صحابه والی نه یې چا د صحاباو پوښې توهین ورکو چې مثال طور پر کتابونه نوي ثابت شي غلطه خبره کوي بالکل مغه کافر دی ماشاءالله ماشاءالله دغه شریعت د خیال علي جان یو دقیقه صبر دغه شریعت د خیال چې کوم کتابوي کې لیکلي وي د کتابوي کې ابو بکر كويس ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها رسول الله اهل بيت كان هذا قران وي اهل بيت دي دغه اهل بيت عائشه رضي الله عنها كشات توهين وکړه لغه مسلمان ده کنه قران وي تا کتاب یاد کړ قران وي سي عائشه رضي الله عنها رسول الله اهل بيت ده اي دي عائشه رضي الله عنها توهين چې څوک کوي مسلمان ده کنه ده توهین څه څوک کوي ما د دې په باره کې علم نشته ته محترم زه به لکه په نومي وته یو کم کنه کاری سي محترم زه داسې یم کنه چا چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته چا چې بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها ته چا چې حسن رضی الله تعالی عنه ته چا چې حسین رضی الله تعالی عنه ته د څومره چې پیغمبر علیه السلام خاندان دي تر اخره څومره امامان چې د پیغمبر علیه السلام د خاندان سره تعلق لري کنه هغه ته ایوي وکاستا چې چا معمولی توهین وکړو هغه کټر کافر مغه لعنت په مغه لعنت وی په مغه داسې لعنت وی لکه تر قیامت پورې په عربونو په چې عیسی بن نرسی دومره په لعنت دی وي اوس ته داسې په نومي وایي چې چا بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها ته چا چې حفصه رضی الله تعالی عنها چې د پیغمبر علیه السلام د جوړې علم نشته کنه صحابه او مبارک تو قسم ته په اهل بیتو قسم مخره چې تو ته پاته نه وي چې بیبي عائشه د پیغمبر علیه السلام خوږه بیبي ده په قرآن کې الله وتعالى دې چې په هغه دنیو کې بدای تو بیبي قسم قرآن کې الله جل وعلا وایي چې مؤمنان او مور ده عائشه رضی الله عنها آیت مؤمن نه علي صاحب بالکل مؤمن یم مؤمن نه بیا پیغمبر دا مؤمنانو ته پاتې کړی چې د صحابه خبره راشي کتاب ته کوم کتاب ته کوم کتابونه ته دوی ته خای دغه کتابونه ته صاحب ابوبکر عمر ته کافر ویلي قرآن ته ناراضي اوس ګوره زور پام شو عائشه رضی الله عنها قرآن وایي د مؤمنانو مور ده تا مور ده علي صاحب یاره ما ته پاتې نشته صحابه او مبارک قرآن وایي دا اوس درته هم چې قرآن وایي اوس پته درته ولګي سوره الاحزاب کې الله جل وعلا وایي چې رسول الله څومره بیبيان دي هغه دي امت موران دي مین دي عائشه رضی الله عنها مور ده حضرت عائشه ذکر خو پکې نه درا دي برسول الله بيبي ده کنه ده
نه قرآن کې حضرت عائشہ ذکر نه دی راغلی. په قرآن کې خو د ټولو بیبیانو نومونه نه دي راغلي. او ازواجه امهاتهم د رسول الله بیبیانې چې هر یوه ده چې له هر چا سره رسول الله نکاح کړې ده هغه د دې امت مورانې دي. بالکل زه کوم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته نږدې وه بالکل هغه یې موریان دي. نږدې خلاصه شو خبره. تر ټولو عائشه رضی الله ورته نږدې وه. الله اکبر. بشک خلاصه خبره. ښه اوس همدغه خبره درې ورځې وخت یې اخیستلی ده. مسلمانانو دغه سړی وایي چې موږ به ویډیو جوړوو او دا ویډیو کې به موږ دا وایو چې نور به د صحابه و امهات المؤمنین و توهین نه کوو. که دغه ویډیو نشته قاري صاحب توهین به نه کوې پوه شوې. بس خپل مذهب په باره کې درته خبرې مه کوه. نور شیعاګانو په باره کې خبرې مه کوه. یا زموږ کتابونه مه چېړه. خپل مذهب دی. قاري صاحب محترم د یوه خبره زه ورته وکړم. قاري صاحب محترم هندوان یې نه مني کافران یې نه مني هېڅوک یې نه مني. موږ ورسره لنجا نشته دی. موږ لنجا تو سره په دغ شي کې دی چې توهین یې مه کوه. موږ لنجا په دغ شي کې دی توهین یې مه کوئ. موږ هندوان اوسادي کې دومره هندوان اوسېږي ته په سادي تېرېږې سیکون اوسېږي هغه نه بیبي عایشه مني نه هغه یوسف حبي مني نه هغه الله مني نه پیغمبر مني. هغو سره موږ هېڅ لنجا نه دی. په تاریخ کې چې چا یو سیک مړ کړی دی لنجا په دغ شي کې دی چې ته دغو ته زیاړې مه که دا د مو ایمان دی دا د مو عقیده دی. په دغو مو ایمان ویلوړ دی. د دغو وجې نه موږ ته قرآن راغلی دی. د دغو وجې نه موږ په قرآن پوهېږو. موږ خبره په دغه ځای کې دی. په د منلو کې په نه منلو کې تو سره موږ لنجا نشته دی چې ته یې ومنه. بالکل یې ونه منې. نه بالکل صحیح خبره کوي. نه څوک توهین کوي بالکل غلطه کوي. غلطه کوي تو طرف ته کوي که مو طرف ته کوي. ویډیو جوړولو ته تیار یاست که نه یاست؟ جوړه به وکړم. دا د علي بهیا نو ته پوه شې دلاور هم دی پوه شې که نه. ورسره په رابطه کې سي علي جانه ورسره رابطه کې سي کومه ورځ کې چې دوی ویډیو جوړه کړله کومه ورځ کې چې دوی ویډیو جوړه کړله او له خپلو د مشرانو له پیجونو نه یې نشر کړله نو موږ به انشاء الله الرحمن دلته د تاسو په مخ کې د 1400 مسلمانان دي رابسو ورته ووایو چې نور موږ په شیو باندې کار نه لرو. خلاصه شو. ګوره علي جان دا مو واوره په والله بالله ثم تالله چې د پیغمبر علیه السلام د صحابه و توهین پرې نږدې د رسول الله د امهات المؤمنین و توهین پرې نږدې چې په بدن کې مې یو څاڅکی وینه وي بیا مو په الله قسم که پرېږدمه چې د رسول الله د صحابه و توهین پرې نږدې د رسول الله د امهات المؤمنین و د اهل بیت و توهین پرې نږدې چې په بدن کې مې یو څاڅکی وینه وي چې ملک الموت مې مخامخ راته ولاړ وي او په دې ځای مې چا ټوپک راته ایښی مرمۍ راته ایښی او وزنې مې زه به ورته وایم چې یو ثانیه ماته وخت راکړه هغه به راته وایي چې څه کوي زه به ورته وایم چې د ابوبکر توهین کوونکی نن هم کافر و پرون هم کافر ده سبا هم کافر ده د عایشې رضی الله عنها توهین کوونکی نن هم کافر ده سبا هم کافر ده بل ورځ هم کافر ده د عمر رضی الله عنه توهین کوونکی الله اکبر دا یاد وساته. زه تقیه در سره نه کوم زه مخامخ درته وایم چې د رسول الله د صحابه و توهین پرېږدئ راسئ چې موږ مو پرېږدو. د رسول الله د امهات المؤمنین و توهین پرېږدئ راسئ زه مو پرېږدم. خلاصه شوه خبر. ولې نه تیارېږي؟ خو معلومه خبر داسې فساد په تاسو کې ده. معلومه خبر داسې فساد تاسو جوړ کړی. معلومه خبر دا داسې تاسو فساد کوونکي خلق یاسته. تاسو یو هېڅ وخت کې له مسلمانانو سره اتفاق نه کوئ. تاسو د اتفاق خلق نه یاسته. قاري صاحب محترم یوه خبره درته وکړم. قاري صاحب محترم پاکستان اسامبلۍ کې پارلیمان چې کوم ته وایي په هغې کې بیل پاس و. بیل نما وا ناموس صحابه و اهل بیت یو بیل پاس و چې هغې کې دا ورکړي و چې چا د اهل بیتو یا د صحابهو توهین وکړو هغه ته به سزا ورکولی کېږي سخته. دوی ټول پاکستان په سره واخیستو هغه بیل د پارلیمان نه پاس و سینټ نه پاس و صدر پاس چې کومه زرداري و دا علي دی واوري که دروغ وایي مو دی وایي چې دا دروغ وایي زرداري ریجیکټ کړو. ریجیکټ مطلب لغوه یې کړو لکه ختم یې کړو چې دا قانون نه. ولې که چېرته دا قانون پاس شوی وای نو بیا خو د دوی ټول مذهب ته خطره وه مکمل. د دوی چې څومره کتابونه دي دا خو د توهین نه ډک دي بیا دغو کتابونو ته خطره وه. زرداري خو خپله شیه ده که نه هغه خپله شیه ده. هغه لغوه کړو قاري صاحب کینسل یې کړو ریجیکټ یې کړو. خو شیه ده که نه په دغه خاطر باندې سي هغه کې دومره ایمان و غیرت له کومه شو.